د ډسکاونټ سروې له مخې موږ خپل ټلیفون د 2000 وارو نه ډېر ټچ کوو د ورځې. نو څنګه چې لازمه ده د بدن نورو غړو ته پاملرنه وکړو په اوسني حالاتو کې، نو داسې لازمه ده چې خپل موبایل ته مو هم پاملرنه وکړو. سوچ وکړئ هغه یو شی چې د ورځې په جریان کې د 2000 وارو نه ډېر ټچ کوو، نو دې باندې به څومره میکروبونه لګي او موږ ته څومره خطر دی ترې. نو د دې خطر د بچ کېدو لپاره به څه کوو؟ د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ چې اخر مونږ څنګه د دې میکروبونو څخه ځان بچ کولی شو. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. د ټولو نه اول شی کوم چې اسانۍ سره مارکیټ کې ملاویږي په موبایل کې د میکروبونو ختمولو لپاره هغه الکول پیډز دي. دا په لوکل دواخانو کې په اسانۍ سره پیدا کوی شي. دې ته وایپس وایي کوم کې چې 80% الکول استعمال شوي. که تاسو دا وایپس ډایرکټ په سکرین استعمال کړئ نو دا نقصان رسوي د موبایل سکرین ته. نو د دې استعمالولو لپاره په موبایل باندې سکرین پروټیکټر ضروری دی، ولې که هغه خراب هم شي نو کومه پروا نه کوي، بل به ورته بدل کړئ. نو دې به خپل موبایل صفا کړئ، نو د دې په واسطه به میکروبونه ترې لرې شي. دوهم هینډ سانیټایزر دی. په دې کې د اوبو استعمال ډیر کم دی. دا خپل د موبایل ښیښې باندې یو یا دوه څوڅکې واچوئ او نورې په یو صفا کپړه باندې خپل موبایل پرې صفا کړئ. نو هینډ سانیټایزر لکه څنګه چې لاسونو نه میکراب ختموي نو داسې د موبایل نه یې هم ختموي. نو یو صفا کپړه پیدا کړئ او هینډ سانیټایزر یو دوه څڅکې واچوئ پرې. نو دې سره خپل ټول موبایل په هغه کپړه باندې وموښئ تر څو چې ټول موبایل نه میکروبونه ختم شي. نو دا ډیر په اسانۍ سره ملاویدی شي. ښه هینډ سانیټایزر کوم چې ستاسو سره په کورونو کې دي هماغه استعمالوی شئ. د دې دپاره کوم خاص نور څه نه دي جوړ شوي. هماغه هینډ سانیټایزر تاسو استعمال کړئ، هماغې سره مو خپل موبایل پرې صفا کړئ تر څو چې موبایل نه مو میکروبونه ختم شي. یو بل شی چې تاسو د میکروبونو ختمولو لپاره استعمالوی شئ هغه د یووي لایټس. نو شاید د دې پیدا کول به تاسو لپاره لږ ګران وي. یووي لایټس کوم چې قیمتي سکرین پروټیکټر دی هغې سره مفت راځي او یا هغه مشینونه کوم دي چې پیسې چیک کیږي. نو د دې مسله دا ده چې موبایل دپاره خاص نه دي ډیزاین شوي. موبایل به د یووي لایټس لاندې ږدئ او د موبایل خره برخه باندې به یو څه وخت لپاره پرېږدئ تر څو چې د لایټس شعاع په واسطه د مایکروبونه مړه کړي. نو زما په خیال چې دا به یې لږه ګرانه طریقه وي، خو په آخر کې که دا هیڅ هم موجود نه وي نو بس ګرمې اوبه لږې راواخلئ، په هغې کې ډیټول یا بل داسې شی چې میکروبونو ضد دي هغه لږ واچوئ. که هغه هم نه وي نو خپل صابون راواخلئ، خو خیال مو وي چې اوبه به ګرمې وي، په هغې ګرمو اوبو کې واچوئ. نو هغې لپاره یو صفا نرمه کپړه پیدا کړئ او خپل موبایل باندې وموښئ. نو د دې سره به هم میکروبونه ترې ختم شي. نو د خپل موبایل نه میکروبونو ختمول کومه غټه خبره نه ده، ډیر په اسانۍ سره یې تاسو کوی شئ. نو د دې ویډیو د جوړولو نه مې صرف مقصد دا دی چې د نورو بدن غړو سره سره خپل موبایل ته هم توجه وکړئ، ولې چې د موبایل استعمال نن سبا وخت کې ډیر زیات دی. لکه ما چې دا ویډیو په اول کې ووی مونږ خپل موبایل د 2000 وارو نه زیات ټچ کوو د ورځې په جریان کې. نو د دې لپاره ضروري ده چې خپل موبایل مو هم له میکروبونو نه صفا وساتو. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو نه ډیر څه زده کړي او کوشش وکړئ د خپلو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ تر څو چې هغوی ته هم پته ولګي چې دا وایرس د بچ کېدو نه نورو شیانو سره سره دا موبایل صفایي هم ضرور ده. نو د دې ویډیو لیدو مو منندو یم. که دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل نښان هم کلیک کړئ تر څو زما راتلونکي ویډیوګانې ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. د خدای په امان.